السلام علیکم. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری مغاز احمد ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو کم از کم 2 هفتې بعد لایو رالم او ډېره د خوشحالۍ مقام دی. نن 2021 شروع شوی دی، ورځ یې وشوې او د 2021 نوې توپه د ما درکړه چې نوم یې دی خیرات خواره. دا لینک ورسره کلیک کې. نو مرګو نن زه چارسدي په سیمه کې خاص کر دا بار ملک چې راسونه مسافر دي، دوبۍ کې دي، سعودي کې دي، ملیشیا کې دي، جرمني کې دي، کویت کې دي، د دنیا په هر ګوټ کې چې څونه مسافر دي دغه ټولو ته زما طرف نه سلام او الله هم خوشحاله آباد لره چې په هر ملک کې مرګرو. نن راته زه زمین تاسو ته ښه پته لګي چې زمین د چارسدي یو 2-3 شیزونه داسې مشهور دي چې هغه څه دي، نو هغه د هغې نومونه تاسو ته علم. خو د هغې نه مخکې دا لینک کلیک کې نو نوې خاکې ته به تاسو لاړ شئ. ډېره زبردسته کامیډي خاکه هم دله درکړې ده، مزېداره ده. دا خاکه ورسره وګورئ. خو تاسو ته وایم چې زمین د چارسدي مشهور شیزونه چې کوم دي نو هغه تاسو ته زه نوم علم چې یو پکې دي د چارسدي مشهورې چاولې چې کومې دي غټې چاولې روجې، او دویم چې دی د چارسدي مزیدارې سپلی دي راشه خو تودېږي، او دریم هغه شی چې دی هغه د رزړو مټۍ ده، ډېر زبردسته مټۍ ده چې په هر ملک یاده ده او ښکلې مټۍ ده. او څلورم چې کوم دی نو هغه د چارسدي مشهوره ګوړه ده. نو اوس زه دا ګوړه چې د کوم شي نه جوړېږي نو زه هلته راغلی یم، هغه د دې ګنو نه جوړېږي. نو زه په دې ګنو به تاسو سره ټاپک کوم چې دا په څنګه چل جوړېږي او په څنګه چل نه جوړېږي. د هغې نه مخکې دا لینک ورسره کلیک کې او خوراک پانې مې کړې ده. خوراک پانې د خدای مسلمان دې ګازرې ته وګوره، دا به مو سره خورو. تاسو ته یو شی به ښیم او بیا به هغه ګوړه تاسو ورولم. خو دا خاکه ورسره لازمي وګوره، ډېره زبردسته کامیډي خاکه ده. دا ده که د کیمرامینه دا چې کوم دی دا شی تاویږي، دې کې ګني ور منډي دي ځکه دا تاویږي او د اوبه دې ځای ته راپروزي، د اوبه هلته چڼکېږي او دا هلته هغه ډرم ته پروزي. د خدای مسلمانانو ګوره ځان پېږه، تاسو خو ساده باده خلک او بر ملکونو کې مسافر یې، خو ګوره دا شي زده کړه دی چې چل ښه. بیا راځئ دی اور له راځئ جي. دا لینک ورسره کلیک کې دلته کې یو کس ناست دی او دې شي ته اور ورولي او هو اور پسې ښه دبه ور رواني، دقې سوري کې سر ورټاکئ چې لکه کړۍ پوخ شو، خو نه هغه ځای نه ولا اواز ورکړي لکه وي کړۍ پوخ دی، بس یې که خدای مسلمانه کړۍ پوخ دی وي بس یې کې. دا کلچر دی. ها اوس راځئ دا لینک ورسره کلیک کې. دا زمین مشهور ګني د چارسدي. ها ګورئ ورته. راځه راشه خو تودېږي. دا وګورئ دا واه 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 دا وګورئ وروره. ها دا ګوړه چې کومه چارسدي مشهوره ګوړه ده ښه، چې خلک ورپسې د کم ځایونو نه راځي د دې ځای نه په دې موسم کې د دې ځای نه ګوړې وړي بهر ملکونو ته یارانو دوستانو له مسالېدارې دې کې بادام د پلوچه کې اوس کې چوارې دا هر څه پکې مکس کړي، مرچ او د دې نه مسالېداره ګوړه جوړه کړي نو دا په بهر ملکونو کې ډېره زیاته خرڅېږي. دا هغه ګوړه ده چارسدي مشهوره ګوړه ده. مرګو دا وګورئ دا دغه شي کې پخېږي، بیا په دې رنګو یې بیا لړي نو دا چې بیا دا مرګورو دا کلچر دی. ګوره ښه د چارسدي د سیمې دا کلچر دی، دا به ګوره منې. اوس راځئ بار ښه دا لینک ورسره کلیک کې. ها دا چې کوم دی دې میدان کې وګورئ دا پوک چې کوم دی دا دغې مشین دا ګنیوالي دي. دا خشاک بیا اوچېږي نور ته اچي، دا خشاک بیا روړي او هلته یې سیزي نو واپس دا ګوړه په دې بیا په دې باندې پخېږي وروړه. دا لینک ورسره کلیک کې. د خدای مسلمانانو ورځ د زیارت ته د جمعې شپه ده. دا څونه مسافر چې دې وخت کې مایني نو ستاسو د خدای وي ګوره ما ته خصوصي دوا وکړئ وروړه. دوا ته مې ضرورت دی، نه چا نه پیسې علم نه چا نه روپۍ علم نه مې ته الحمدلله جس شته،
خو صرف دوا ته مې ضرورت دی او دوا کې مې یادوي د غونډو مسلمانانو سره د عالمانو تاسو راپاره چې موږ دونه خواري کو دونه محنت کو دونه سکرپټ تیارو نو څه ناسم خو دوا کې یادوي که نه د خدای مسلمانانو سترګې هسې مه پټوئ که نه ډېرو ملګرو ما ته وي مغازه وي د خوراک خاکه دې نه راځي د خوراک خاکه دې نه راځي ما ویل لا بسم الله راځه د خوراک خاکه م کړې ده یو میسج هم پکې پروت دی دا خاکه لازمي ګوره لینک ورسره کلیک کې نو نوې خاکې ته به تاسو لاړ شئ په ټکر واین باندې پته را بله خبره مې ملګرو دا کوله خبرې ډېرې دي ما سره ګپې شپې به م لګو خو لینک هم کلیک کوئ خاکې ته م ځئ واپس مال هم راځئ نو بیا خبره ملګرو دا کوم په ټکر واین ما نوې خاکه ورکړې دا وګورئ او نن سبا زما ملګری چې کوم دی ساده ګل یو داسې انسان دی چې هغه چې چا پې لاس ور واچو بس همداغه دی دا یو خبره کوم دی غونډو کتونکو ته لا زما د فیسبوک د طرفه ملګري لا زما د یوټیوب د طرفه ملګري دغه ټولو یارانو دوستانو مینوالو ته ویم خو نارینې خو زنانې دغه ټولو ته ویم چې په کومه حاکه کې زه او ساده ګل یو نو هغه ګوره چې په کومه حاکه کې زه نه یم لا ساده ګل نی نو ګوره هغه مه ګوره ساده ګل داسې په بلا چینلو کې کار کوي خدای شته چې همدونه چینلونو کې کار کوي څه ښه دی نشته ري بس چې چا ما خو تاسو ته ووي اسانه طریقه ته یم چې چا پې لاس کېښورو همداغه ري نو ملګرو چې په کومه حاکه کې مو ساده ګل یو نو هغه حاکه ګورئ ښه په مینه او په خلوص باندې ګورئ او چې په کومه حاکه کې زه نه یم که نه نو هغه حاکې له ګوره ټکم مو ورکوئ چې موږ سره مینه ساتئ که نه چې په کومه حاکه کې زه نه یم نو هغه حاکې له ګوره ټکم مو ورکوئ د خدای مسلمانانو دا موږ له چې الله په کوم مقام راکړی دا ستاسو په وجه راکړی نو خیر که ناکړی پکې زموږ خبره منئ موږ به ستاسو منو دا ما زه خو بیمار یم نو زه تاسو ته ویلي چې زه تاسو له د جمعې په شپه یو مزیدار کلیپ در کوم او هغه به ګورئ خاص کر مسافر وروڼه زموږ په بار ملکونو کې دي او هغوی وي چې کله د جمعې شپه شي او موږ خپلو دیرو ته راشو موږ خفه ناست یو او یاره موږ وایو چې یاره داسې یو ټاپک په کله وچېړو هغه وي ستاسو دا واینز ګورم نو وي ډېر مسافر موږ ته رینګونه کوي د جرمني نه د دوبۍ نه د سعودي نه د ملیشیا نه نو دا مسافر موږ ته رینګونه کوي چې یاره ستاسو دا کلیپونه چې دا موږ ډېر ګورو د چارسدې دا خلک موږ ډېر زیات خوښو نو الحمدلله ما خو تاسو ته ویلي په چارسده کې ډېر ټیلنټ والا خلک شته عالمان هم پکې شته اداکاران هم پکې شته هر قسمه خلک پکې شته نو ملګرو دا یو خبره مې وکړه چې په کومه حاکه کې زه یم او ساده ګل را سره نو هغه بالکل ګوره چې په کومه حاکه کې زه نه یم نو هغه مه ګورئ ځکه ساده ګل چې کوم دی په بلا چینلو کې کار کوي نو دا یو ریکویسټ مې ګورئ دا ویډیو لاول شیر کړئ ښه دا ویډیو شیر کړه دا ویډیو نن لازمي ده چې زما څومره یاران دوستان دی کتونکي دي لا د فیسبوک د طرفه لا د یوټیوب د طرفه چې زما دا ویډیو شیرم شي او ویې ګوري خلک چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي ده چې مغاز نن خبره کړې ده او څه یې کړې ده ها دې وخت کې ما ته کم از کم 2000 کسان ګوري نو دغه ټولو ته وایم ملګرو چې نن ما کومه خاکه ورکړه دا بله لینک کلیک کې نوې خاکې ته راکوشئ خو په مینه باندې وګورئ او خو په ګڼ تعداد سره وګورئ زه به کوشش کوم چې تاسو له هر هفته خاکه در کوم خو هفته پس نی نو دا مې راسره وعده ده چې 2 هفتې پس په لازمي خاکه ورکوم او ښه په چیلنج پې ورکوم ښه مزېداره خاکه وي کامیډي به مي زموږ په خاکه کې یوازې کامیډي نه زموږ په خاکه کې یو میسج مي زموږ هر یوه خاکه چې ګورو نو شکر الحمدلله یو میسج به پکې د چارسدې علاقې چې څونه واینځونه والا دي دوی په داسې ټاپک خاکه کوي چې الحمدلله چې هغې کې څه ناسه میسج به پکې دا نه چې بس سړی وخانده او خبره ختمه نه موږ د معاشرې له داسې شي ورکوو چې خلک ووایي عوام خاص کر زموږ کتونکي چې کوم دي موږ یې خوښ کړي موږ له په زړونو کې ځای راکړی دی نو موږ په خپل زړه کې ووایو چې یاره واقعي د موږ عوامو خوښ کړي او عوام دونه خوښ کړي چې په لارو کوڅو ته تللی نه شو یوم سلام بلم سلام نو په دې لارو کوڅو به موږ مخکې نور تېرېدو به چې کله دې شي ته روتې نیو دی سوشل میډیا دوران ته روتې نیو نو په دې لارو کوڅو به موږ تېرېدو موږ ته به چا ګیام نه اچولو اوس الحمدلله خلک په ډوډۍ پسې لاندې شو خدای شته چې موږ دونه ډوډۍ خورو دروازې چې روان شو کله یو ملګری راکاږي هلکه بوتل هلکه شنه چای هلکه قهوه هلکه ډوډۍ مړه نو وایم بس چې ماسخوتن ته کور ته راځو که نه نو داسې په خېټه م سپږه مري د چا خبره دا لینک ورسره کلیک کړه نوې خاکه مې ورکړې نو دا لینک هم کلیک کوئ نوې خاکې ته م بیا واپس مال هم راځي ګپې شپې به لګو ښه ملګرو یو ضروري خبره راته کوم ویډیو شیر کې ضروري خبره مې دا ده چې ما سره یو 2 چینلې دي او د دوانو چینلو سبسکرایب چې کوم دي د 1 لاک نه بره دي او کم از کم د شپې پې 65,000 60,000 50,000 خاکه ځي
جمدي ویزې دي او خلک یې ډېر زیات خوښوي هغه 2 چینلې. نو هغه ما سره د خرڅ چینلې دي او چې څوک ما سره رابطه کوي په دې لایو کې زما نمبر په دې پیج باندې پروت دی، ما سره په دې نمبر رابطه وساتئ چې څوک هغه چینلې اخیستی شي. داسې یاران دوستانو ته خیر ووایي چې څوک زما چینلې الې 2 چینلې ما سره دي او هغه د خرڅ دي. ما خو تاسو ته ووایي چې دواړه چینلې چې کوم دي د 1 لاک سبسکرایب نه زیات سبسکرایب یې دي او دا دواړه زه خرڅوم. نو چې څوک موږ سره رابطه کول غواړي نو په دې لایو کې نمبر پروت دی، دا نمبر باندې رنګ وکړئ نو هغه د خرڅ چینلې دي او بالکل ښه په ذمهوارۍ خرڅوم او ښه سمې چینلې دي. لکه د هر سړي پې بیا خپل دغه چې څوک پې څه ورکوي که نه، نو دا دواړه چینل ما سره د خرڅ دي. دا ویډیو شیر کړئ او دا لینک د سره کلیک کړئ. دا کلچر لقایو بعضې یاران دوستان به وایي چې بغاضه نن قار یې پته نه کړي چې څه وجه ده. د خدای مسلمانانو نو قار خو په دې مه که نه چې مړه هغه زموږ د مشرانو هغه متل دی ویشنا دې بد کړي زه به حکم چېرته به ګیر شي زما ښه به یادوي. والله هر یو انسان هم د زړه د غوښې ورکړي دي او بس پته نه لګي چې څه وجه ده یار. دا هغه متل دی که نه هندو ستړی خدای ناراضه. هندو غرسونه سجدو کړي که نه خو هغه الله ته نامنظوره دي، ولې هغه خو هندو دی که نه. نو ملګرو یو انسان سره چې خو کې که نه نو چې خو کې نو هغه د اوبه هم نه وړي. الحمدلله چې موږ چا سره څه کړي دي لا موږ سره ښه کړي دي، خو الحمدلله پښتون چې پښتون هغه چا یو پیاله چای هم نه هېروي. موږ صرف او صرف یو کس لا راولو لا کیمرې ته راولو لا داسې راولو ګپ شپ ورسره ولګو او په دویمه ورځ بیا زموږ نه لا خفه شي لا هسې بې څه لاړ شي. نو په دې خپل زړه کې وایو چې یاره د دې نه هغه نه کول کار ښه دي. خفه شو که نه. دا عوام چې کوم دي موږ ته ګوري دا اکثر رنګ موږ ته وکړي چې هلکه مغازه ته خو په کیمره کې یاره دونه مزاحیه او چې سکرین کې دونه مزاحیه او چې داسې د په روانه کې ووینو دارکه سره ملاقات وکړو نو یاره دونه سیریز او دونه خپه او تندې دې راچولي. دا ولې ما وی هر وخت دا موږ ته هر سړي موږ ته دا وایي چې هلکه ته خو مزاحیه او داسې سیریز یې خدای شته که نه. خو زموږ دا زړه مو کته که نه د غمونو نه ډک دی او خفګان دی او موږ داسې شی ورکوو چې یاره موږ داسې خاکه ورکوو داسې پاټ وکړو چې یاره زموږ څونه کتونکي دي او خاص کر دا بار مسافر چې دي چې دوی دا خفه زړونه خوشحاله شي وخاندي. بس د انسان په مخ خندا راوړو زموږ مقصد چا پسې خندا کول نه دي. زموږ مقصد صرف او صرف ستاسو په مخونو باندې خنداګانې خورول دي او دا لینک کلیک کړئ نو تاسو به نوې خاکې ته لاړ شئ. دا لینک هم کلیک کړي نه که نه نو نوې خاکه به رانه په سترګو مو نه وینئ. د خدای مسلمانانو ټک کرواینس ته لاړ شئ په دې لایو کې لینک ورکړی دی ما دا نوې لینک کلیک کړئ نو تاسو به نوې خاکې ته لاړ شئ. د نوې خاکې نوم چې کوم دی خیرات خوارو مړه تبۍ مې پکې خوراک کړې ده. ها ملګرو ویډیو شیر کړئ خو ډېره اجازت به درنه علم کړو. بیا یو خبره کوم ویډیو شیر کړئ. ما سره 2 چینلې دي، دواړه چینلې د 1 لاک سبسکرایب نه زیاتې دي، ښه مشهور چینلې دي، مزیدار چینلې دي. دا ما سره د خرڅ چینلې دي چې څوک دا چینل اخیستل غواړي نو ما سره په دې لایو کې نمبر پروت دی، په دې نمبر باندې رنګ وکړئ، ما سره رابطه وساتئ. دا دواړه چینلې د خرڅ دي، بالکل تابعدار یم. مغاز نوم مې دی، اول سړی مې پېژني، په ټکر واین مې پېژني، په فیسبوک باندې مې پېژني. ما سره لازمي رابطه وکړئ. څونه زما ورونه دي په بار ملکونو کې دي نو نن د جمعې شپه را او په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. الله هم خوشحاله آباد لره او الله هم د خپل پاکستان ته په خیر خوشحالو سره راوله. او مرګرو خو نوې خاکه چا نه کته دا بل لینک کلیک کړئ نوې خاکې ته به راکوشئ. مال اجازت راکړئ، الله هم کامیاب کا او الله هم خپل وطنونو ته په خیر خوشحالو سره راوله. ډېره مننه. السلام.